نه 1000 روپۍ در کوم نه د 1000 روپۍ حق جوړول شي مخ ته دغه هم خلاص دی دغه هم خلاص دی دغه هم خلاص څلور طرفه دي پر څلور سره خلاص دي که یو بل طرف څخه راغلی هم خلاص ته له وجه چیستې حق حلاله مزدوري مې درسره کړې ده کلامه در جوړه کړې ده هی مې بد کار کړی ښه حق حلال یې لولې مزدوري یې لولې هی اوس مزدوري ده تورته وګوره د خلغن دیولونې ای تورته وګوره دغون چورانده کېله کړي دي وره دا خو بیا په پلستر کې بندېږي خو دوی نه دي چې چوران دغه رنګه پاته وي ښه هی د خلغه څنګه رنګه دی سیده دیولونې زما هغه بیا پلستر غواړي وګوره هی څنګه ستا دا سترګه برابره ما سترګې ورسره برابرې کړي دي ما بالکل کتلی دی نه لولم د ستا حق انصاف نه لولم چې در یکم ته که ښه زورور یې حاجي صاحب دغه وینې دا سرویان وینه زما د کلا د بدنامي کړګې ده ما ول پیسې ګار کې ترالی سرویان دي کېله کړي دي حاجي صاحب دا د ګوډۍ سرویان دي دا ټوله دنیا کېله کوي څه نه دی سرایي کاږي ښه سرایي له هم زه یم سرایي ما د خلکو کلا یې نه دي لیدلي ما چای کلا جوړولی پخه کلا ای که د خلکو نور کلا مې بیا کې نه دي لیدلي سرایي 1000 روپۍ د اوس بیخي نه در کوم ته اوس محمد علي الحمدلله در سره کوله د مزدور په وجه اوس بیخي نه در سره کوم حاجي صاحب مه کوه مزدوران پیسې دي روزانهوال مې کړي دي خلجک راته ولاړ دي زما پر کور هره ورځ ناست دي پیسې غواړي حق غواړي ورور حق غواړي ورشه حق ورکړه پیاله بیا زه ورکړم ما خو د خپله غوا کوټه نه ده جوړ کړې ستا کلا مې در جوړه کړه ورور دغونې بده راته ایسته زما کلا دومره در بدنامه کړې ده دومره را بېخونده کړې ده زه یم یو ټکټر مې وراوستلی بېرته مې په نړول ګولی ته بیا راغلې خراب مزدوري غواړې پیسې غواړې شرم نشته کې در حیا نشته کې د مسلماني که سوچه ستا چارن کارونه کوه نه په څه وي څه دی حاجي صاحب ته خو سرجي ته یو نه وشی یا څه نه وینې دغه سرویان نه وي او تر دغه ماران راننوځي زه بغین کور وراولم کوچنیان به راولم دا بغې تبعي ته د ورسولم سرجي دا د ډبرو پیوندونه دي تا خو هم د ستا ډبرې نه دي راوړي یو سمټ شی بغې بیا ورکړو وروره خو موږ ستاسې عجبه سړی زما اونې خبرې ما درته وکتلې ته یې دلیل نه لولې اوس لا هم خوله دې راته کوې حاجي صاحب زه مزدوران څنګه وکړم د بل هغه خلکو کور کې وړه نسته غریبان خلک دي خلک چې به مزدوران څه کوي ته هم هغه په وکړه سپینه وروره ستا 1000 روپۍ حق له ما سره نسته څرمه راته ګرایبه لاړ دا د پرده د لاړ حاجي صاحب یو درېیم خو راسره وکړه پر یو مسلمان خو راسره کښېنه ښه درېیم به نو ایسا رنګه بیا ما نه درېیمې بیا مه پشي کوې حاجي صاحب د خدای حق په سرو کوه حاجي صاحب سوال درته کوم حاجي صاحب سوال درته کوم مزدوران راته ولیاړي غریبان راته ولیاړي مه کوه د کور کې د وړو دوکه نه لري څه در سره وکړم وړه درکړم حاجي صاحب وړه مه راخه څه خیر راکړه دا مزدوران به خلاص کړه شپه ورځ کور ته راته ولیاړي اوس ګرشه له کلي شرمېږم له تبرو له ځان نه سیالانه شرمېږم مړه 1000 روپۍ راسره نسته حق مه دی مړه حق غواړم دا د حق خبرې و ما ته مه کوه ستا یو حق هم نسته حاجي صاحب یو څه خو راسره وکړه پښتانه یې غر که هر څونه یې لوړ شي پر سر یې لیار وي لیار څرنګه لیار ده هغه لیار یې ته راوښیه زه د مزدوران حق راکړه دا به ورکړم زما هغه څه وخت خدای درکړي بیا ستا هغه 1000 روپۍ هم حق نه جوړ خالي دغه حساب را جوړ کړه ستا هغه څو دي د مزدوران هغه څو دي حاجي صاحب 3 لکه روپۍ مو دي په دا کې د 2 لکه 10,000 2 لکه 20,000 دا د مزدوران حق دي دا نور 80,000 زما زه چې ډېر ښه در سره وکړم زه به د مزدوران 2 لکه درس درکړم وي به هم ډېر پرابوج دا ستا له غو څخه مه ګاږم بیا ځګاږم بیا راځه ما دغه هیله لره چې زه بیا درکوم او بل دغه سرویان چې دي دغه به زما په سترګو نه وینې دغه به سهار بنده یې دغه حساب له سهار راسه مزدوران راولږه زه حساب ورکړم سمه ده های رسممونه تر در لاندې ما به ستا خوله په دا ښار کې ځای درنه زموږ روپیا څه کوې سرویانو په تاسو پورې مفره 10,000 روپۍ وګټلې دوام ځای نیسي